خادم صاحب ترانه پېښ کوم زه پښتون زلمی یم چې خادم صاحب وایي چې په مدینه کې زما باچا خان جلسه وه او دا نظم چې ما ووایي نو باچا خان خپل تقریر ډېر مختصر کړ وایي چې یاره ما کوم څه ویل غوښتل هغه خادم په دې نظم کې ووایي نو د امیر محمد خان خادم صاحب یوسفزي صاحب دا کلام پېښ کوم هغوی نه مخکې د خدای خدمتګار یوه غونډه شوې وه 1935 کې چې پای کې ورته هغې ښودل شوې وه چې جنګ د ازادۍ نه همیشه زلفې وتلي دي هغه شعرونه تاسو ډالۍ کومه چې د مرغوز ګل احمد راکا هغې ورته شعرونه لیکلي دي او دا سندره خاص توګه ترانه چې ده دا شعرونه د باچا خان د ولي خان چې کومه ګناه چې کومه ده ویک چې کوم مناویږي هغې ته هم کنټریبیوټ کوو ستاسو ټولو ملګرو اجازه جنگ د ازادۍ نه همیشه زلفې وتلي دي راپوړي وو چې د ګلونو سبا کېدلي دي پاس د اغیار په مونږ ګلناست وي ترې خاطر رشته ومونږ زړه په خوښو بادران والا ساتلي دي بس دا کومه ده همیشه کلام چینل ځان سره ولیکه یو خرخاړه کې ډاډلې یوې ساندې وي چینل ځان سره ولیکه چینل ځان سره ولیکه هغه اوس اپلوډ کوم چنچې د خلکو د سوستو او سوراندې وي د یو عزیز لیکوال د مرګ د فاتحې په موقع نو سوستو والا راتلل د باچا ساندې وي اوس په دولت باندې لیډر داسې خوشحال جوړېږي وایي چې چاچا ته خوشحاله باچا خان جوړېږي مونږ دا وطن د دې دپاره اساس کړی نه دی چې هر یو خلک پکې صرف پاکستان جوړېږي غریب تاله زنده‌باد او مرداباد کې سزي د خانوفر بچې بقایلې ایمان جوړېږي پښتو ژبې باندې تر سوچي جبر سپین په دربار باندې نو تر هغې پورې بنګېدلو په قلار باندې په ګلخانانو او ګلباڼو پښتو چرچا کېږي ګلبانو او ګلباڼو پښتو چرچا کېږي هی پنګې ګلګل او مماڼه پښتو چرچا کېږي زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی
मचेड़ा Machera,